ځوانانو ته پکار دا ده چې هغوی د خپل ژوند احساس وکړي. د ژوند ډېر قیمتي دی او ډېر محدود دی که نه. زموږ د معاشرې اکثره برخه د ژوند د قیمتي لمحاتې په ډېر عبث لهو لعب او پالتو یې تېري، نه د دنیا په شي نه د آخرت په شي. د دې څخه باید د خدای په خاطر پرهیز وکړئ. خاص کر زموږ د ژوند ډېرې حصه اوس په موبایل باندې تېرېږي. تاسو زموږ د ځوانانو وګورئ، زموږ د ځوانانو اکثره برخه د موبایل په وجه باندې، د پالتو پالتو ویډیو په وجه باندې، پر فیسبوک کتلو باندې، پر ټیک ټاک کتل باندې د بل ویډیو ګوره، د بل ریلز ګوره، د بل شان سره اړوه، په دې کې په ګنټو وخت ورباندې تېر کړه. سهار چې کله دی راکښېنستی، مخکې د دې چې دی تسبیحات وایي، مخکې د دې چې د خوب د راکښېنستو مسنونه دعا وایي، مسنونه عمل وکړي، اودس وکړي، دی یو موبایل اخلي، چابک سره واړو، چا خو میسج نه یې کړی، چا نوې ویډیو پورته کړی دی، چا نوې ریلز درول دی، چا څنګه کړی دی، چا څنګه کړی. 10 منټه په دا ځای ناست. الله بنده خدای څه وبېرېږه، وشرمېږه، کومه زندګي دې په مخ اخلي، کومه فایده یې تا ته در کړې ده. 15 کاله کېږي فیسبوک آیډي لرې، د ټیک ټاک نه لرې، 10 کاله کېږي غټ موبایل استعمالوې، بجای د دې چې خپل ضرورت په وکې کاروبار دغه ګټې ماسوه، ته راولاړ سه خپل د ځان سره محاسبه وکړه. په دا 6 کاله فیسبوک کتلو کې، په دا 10 کاله ټیک ټاک جوړولو کې، په دا دومره وخت یوټیوب دا نورې سوشل میډیا چې کوم ادرسونه تا جوړ کړي دي، ته یوه ګټه ماته معلوم کړه، زه به ورته بس چک کوه. بې له دې چې ته په رواني مرضي اخته سې، بې له دې چې د غیر رواجونه خپل کې، بې له دې چې په دماغي مرضي اخته سې، بې له دې چې خپل زړه ته تاوان ورسوې، والله که د یوې ذرې ګټه به دې کې سته. د خدای خاطر وکړي ځوانان راوګرځېږي چې دا سهار سترګې خلاصې کړي، مخکې د دې چې دی مسنون دعا ووایي د خوب، بس دی په موبایل باندې اخته وي. ماښام چې راسي کور ته، خالي مور پلار ته که سلام ویلی یا نه ویلی، میرمن سره روغبړ کړی یا نه کړی، بس دا موبایل دی پخته دی. پلار روغبړ سره کوي، زوی څنګه ورځ په خیر سو، دی دا سترګې له دا پلار ته دی نه وراړوي په خیر سو، مور ته ورځ په خیر سو، په خیر سو، که 2-3 سال مې جوړ کړی ته خو هر ورځ خو د موبایل اخته. استغفر الله. هغه مور چې ګرده ورځ ستا ته د دروازې، ستا و دروازې ته یا د کور و دروازې ته سترګې خلاصې نیولې چې بچی به مې راسي، دا تا ته خوشحاله وه چې زما بچی به راسي، یو روغبړ به راسره وکړي، یو خبره به راته وکړي، د ده حال احوال به واخلم. بچی چې رالي هلته کښېنسي، بس دا وکړه، دا دورې واړو، دا دورې واړو، دا دورې واړو، دا دورې واړو. هغه مور غریبه هلته ناستې، یا به مجبور وي مور ته به هم د فیسبوک آیډي ور جوړوي چې مور ته ځان اخته کړه، ما مشر. الله دې پر موږ فضل وکړي. وسته رابولي حالات بل اړخ ته روان، ډېر په سختو حالاتو کې موږ ځوانان، نوې معاشره زموږ د مخ پر هلاکت روانه ده. موږ فیسبوک ته په ګنټو وخت لرو که نه، موږ ټیک ټاک ته په ګنټو وخت لرو، موږ یوټیوب ته لرو، د ټیک ټاک د ویډیو جوړولو ته وخت لرو، په فیسبوک چې ریلز ودرو دې ته وخت لرو، لیکن د لمانځه غږ چې پر وکړي لکه د توپنچې وارې چې پر وکړي، چې کله د عبادت غږ پر وکړي پر ده ګران تمامیږي. واده څه شته؟ دغه موبایل، دغه فیسبوک، دغه ویډیوې، دغه نامحرمو ښځو ته کتل، دا پالتو شان اورېدل، دا ستا زړه در مسخه کړی دی، در تور کړی دی، پر تا باندې اوس بې له دې چې د الله نافرماني ښه لګېږي، د خدای اطاعت و فرمانبرداري پر تا بده لګېږي. تاسو وګورئ اکثره خلک په دماغي مرضي باندې اخته دي. د دې څه عادت یې ګرځېدلي، لکه یو کس چې په یو نشه اخته وي، 10 منټه موبایل ځینې پټ کوي، یو دا چمک کوي، دا چمک کوي، څه سو زما موبایل، څه سو زما موبایل، لکه په یو نشه چې اخته وي. د الله بندګان تاسو وګورئ ډېر خلک د دغه موبایل د کثرت استعمال له وجې څخه د سترګو په مرضي اخته شوه. بعضو دغه ماشومان ته به لاس ورکړي، د هغوی سترګو د لاس ورکړي، دید د لاسه ورکړي، دماغ یې د لاسه ورکړي، که په رواني مرضي باندې اخته شوه، بې ځایه زړه بد وي، بې ځایه زړه تنګ وي. څه شي دی هېڅ هم نه یې پېښ چې کور ته راسي زړه یې تنګ وي، نه د مور سره ښه کوي، نه د پلار سره سمه خبره کوي، نه د ورور سره کوي، نه د بچي سره کوي، نه د مېرمن سره کوي، بس دا یو موبایل دی. دا څه شي دا رواني مرضي نه ده که نه؟ ته ځان لیونی نه بولې، لیونی تورې که سپین په لیوني باندې څه زړېږي که نه؟
الله بنده کور ته راغلی د راحت او د سکون ځای ته راغلی د راحت او د سکون په ځای کې ځان دې بېچینه کړی دی بې سکونه خودکشي ته ولاړې دا کوې هغه کوې دا څه شي دی د دې له واخواته نور زیان تاوان ته ځان ته رسې د دې واخواته لیونه کېږه دا نس نه دی دا موږ تاسو خوراک دې ته چې هر حلال و مردار ورچې اخر به قبر سي یا به دې اژۍ بد سي دا نش اخر د کې راغلی ته وایي چې بس نور به راچو تباه دې کړم سړی وخت ډېر خوراک وکړي رقم خوراک وکړي وایي اژۍ مې بد شوی دا زړه هم داسې دی دا زړه خپل حد لري ته چې په دا زړه باندې دغه نامحرمو زنان ته ګورې د دې دغه اعمال ته ګورې دغه بېحیایي ته ګورې دغه لڅ بدنو ته ګورې دغه د دې ټیک ټاکونه ګورې یا په خپله ټیک ټاک جوړې یا دغه سروزونه اورې دغه بې پردګي دغه ناروا کوې دغه موبایل باندې 24 ساعت اخته دا ستا زړه تور دی دا زړه دې پټاویږي نور د دې نافرمانۍ د هېڅ تاب نه لرې کړه ولې دومره بوج پر ځان باندې راولې دا ستا سکون ولې نسته وجه دا ده دا ته چې هر څه اورې دا اخر دا زړه ستړی کېږي دا زړه دې اخر ستړی کېږي توان یې نه لري چې نور یې واخلي نو لهذا اسلام موږ ته دا پیغام راکوي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه بهترین د اسلام د ښووالي څخه یو دغه هم دی د انسان دپاره چې بې عبس او بې ځایه بې فایدې شیان پرېږدي څو ورځې ځان کنټرول کړه یو څو ورځې کرا ځان کنټرولوه بجای د دې چې کاروبار دپاره استعمال کړه خپل کاروباري ضرورت په پوره کړه نور ضرورت په پوره کړه د اخوا ته به د دې لاس واخ خوشحاله به سې زړه به دې مطمئن سي ارام به سې سکون به پیدا کړي